بالکل دا زما چې کوم نصیحت مې دا مختصر د دې دوه درې اهم نقاط دي، اهم پوینټونه دي. جی اولنی نصیحت زما ټولو عامو مسلمانانو ته دی او خاصو مسلمانانو ته، که هغه علما دي، که هغه طلاب علم دي، که هغه سټوډنټان دي، که هغه هرې طبقې والا دي، جی چې د الله بندګانو دا وخت د یو کېدو دی. دا وخت د یو کېدو دی، ګنې د اسلام دشمن او د مسلمانانو دشمنان موږ نه پرېږدي. جی هغوی په موږ کې دومره فرقې جوړې کړي دي، موږ یې دومره تقسیم کړي یو د هر څه په نوم باندې چې هر سړی د خپل دغه دپاره لګیا دی. دا چې غیر دي چې موږ ټول د یو رب بندګي کوو، د یو پیغمبر په لار روان یو، جی یوې کعبې ته موږ مخ کوو، هغه زموږ قبله ده، یو زموږ قرآن دی، په هغې زموږ ایمان دی، د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې زموږ ایمان دی. نو چې کعبه یوه ده، رب یو دی، پیغمبر یو دی، قرآن یو دی، حدیث یو دی، نو بیا دا خبرې پکې د کوم ځای نه راووتې چې دا موږ یو بل جدا جدا کړو، په یو بل پورې نښتي یو. څوک وایي دا پلانی کافر دی، بل وایي پلانی بدعتي دی، هغه وایي دغه پلانی مسلمان نه دی. دا قسمه خبرې د کوم ځای نه راووتې. زه دې ټولو وروڼو خویندو ته دا وایم چې راځئ په قرآن او حدیث باندې منګورې ولګوو. دا نصیحت موږ ته الله په قرآن کې کړی دی، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. الله وایي ای ایمان والو د الله رسۍ مضبوطه راونیسئ، او د الله رسۍ چې د مفسرین وایي د الله کتاب دی. نو پکار دا ده چې موږ دې ټیم کې خصوصا په دې وخت کې غالبا وروڼه دا وایي په فلسطین کې ظلم روان دی، په بورما کې ظلم روان دی، په افغانستان کې ظلم روان دی، په عراق کې ظلم روان دی. نو دا ټوله په اصل کې زمونږ کمزورتیا ده. نو رب العالمین ګوره موږ سره چې کوم لوز کړی دی هغه رښتینی دی، خو موږ کې جی کمزورتیا ده. غټه کمزورتیا دا ده چې موږ ټول تقسیم شوي یو، موږ ټول په یو بل پورې نښتي یو، چې څنګه به دا یو مسلمان دا بل مسلمان خراب کوي، څنګه به هغه کمزوری کوي. زما ټولو ته خو اولنی نصیحت دا دی چې ټول یو شي، ټول اتفاق راولئ، ټول د یو بل سره مینه محبت ژوند تېروئ، او د مینې محبت فضا جوړه کړئ، د امن او امان فضا جوړه کړئ. او د هغې نه بعد بیا دویم نصیحت هغه ټولو وروڼو خویندو ته دا دی، کوم خلک چې دا موبایل استعمالوي، دا فیسبوک استعمالوي، دا یوټیوب او دا شیانې استعمالوي، چې دا درته وایم چې ګوره دا هر څه به نوټ کېږي او د قیامت په ورځ به د دې حساب کتاب. او زه په هغې باندې د وروڼو خویندو ته یو ښکلی ورته کې مثال ورکوم. لکه د دې موبایل سیم دا کمپنیانې چې دي په پاکستان کې دغه دي، دا جیز دی او ټیلینار ورته وایي، او دا دي. نو مثال کې یو سړی لاړ شي د ټیلینار دې کمپنۍ ته، ورته ووایي چې زما د 3 میاشتو ریکارډ پکار دی. هغه له د 3 میاشتو ریکارډ راوباسي، بیا ورته وایي نه زما خبرې هم پکار دي کومې چې شوي دي، هغه ول هم راوباسي. سبحان الله، دا د یو انسان طاقت دی چې رب العالمین به څنګه ریکارډینګ کړی، او د هغه سره به زموږ د اعمال څنګه پراته وي، او هغه به د هر څه موږ ته څنګه راښکاره کوي. دا هر څه د هغه سره نوټ شوي دي، دا هر څه د هغه سره لیکلی شوي دي. نو زما ټولو وروڼو خویندو ته نصیحت دی چې څه قدم وموچتوئ، نو مخکې ګورئ 1,00,000 پیرې دا سوچ وکړه چې قیامت په ورځ به د نه دې تپوس کېږي، او هغې دپاره به جواب ورکول غواړي. لکه جواب د سره په دې دنیا کې وي نو بیا خپل کار کوه، خو که جواب د سره نه وي نو بیا د خپل کار پرېږده. داسې نه چې هسې موږ ګناهګار یو او د هغې د لاسه زموږ د ګناهونه ښه ډېر شي،